د ننګرهار مرستیال والی مولوي عزیز الله مصطفی د جلالاباد ښار د نهمې ناحیې اړوند سرخ دیوال سیمه کې د 1201 جریبه ځمکې پر ساحه د سپینغر ښارګوټي رسمي پرانیسته وکړه. نوموړي وویل چې د یاد ښارګوټي قانوني چارې د عدلیې وزارت او اختصاصي محکمې له ارزونې وروسته بشپړې شوي او اوس یې د رسمي ودانیزو فعالیتونو زمینه برابره شوې ده. ننګرهار کې 10 روغتیايي مرکزونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د ننګرهار عامې روغتیا ریاست مسؤلینو په خبره په شپږو ولسوالیو کې د مور او ماشوم د روغتیا ساتنې لپاره 10 روغتیايي مرکزونه چې 480,000 امریکایي ډالر لګښت پرې راغلی ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. ننګرهار میشتې وایي د روژې مبارکې میاشتې په پیل سره ښار کې د خوراکي توکو بیو کې ډیر تغییر نه دی راغلی. دوی له اړوند مسؤلینو غواړي چې ورکړې نرخنامه عملي او وخت پر وخت پرې څار وکړي. بلخوا د نرخونو د کنټرول کمیسیون غړي ولسونو ته ډاډ ورکوي چې د ورکړې نرخنامې به هره ورځ څار کوي او سرغړونکو سره به قانوني چلند کیږي. او د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د 13 میلیون افغانیو په لګښت د یو پل د جوړېدو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوی دی. د کونړ والي مولوي قدرت الله ابو حمزه باختر اطلاعاتي اژانس ته ویلي چې دغه ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د ملي دفاع وزارت په مالی ملاتړ د 13 میلیون افغانیو په لګښت د 1.5 متره په اوږدوالي او 6 متره سور سره د پل د جوړېدو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوی دی.